سلامونه نیکې هیلې او احترامات مو ومنئ. احمد باتورزی یم. د نن ورځې ویډیو یو څه خاص ده. نن موږ پلان نیولی چې زه به کلي ته چېرته چې زموږ پلرونو او نیکونو خاپوړې کړي. نو ملګرو نن موږ روان یو د پکتیا ولایت زرمت ولسوالۍ باتور کلي ته. که تاسو هم غواړئ چې زموږ کلی وګورئ نو ویډیو مه تېروئ، تر پایه پورې زموږ سره ملتیا وکړئ. راځئ چې ورځو. په لاره د کوچیانو رمه مخې ته راله. ما ویل راځئ ورکوز سو. د کوچیانو او د سیرلو سره به یو څو عکسونه واخلو. د عکسونو اخیستلو نه بعد بیرته د خپل منزل په طرف روان سو. ملګرو دې خبرې ته هم باید اشاره وکړم چې نن به زه د ویډیو تر پایه پورې په خپله مورنۍ ژبه باندې غږېږم، یعنې په زرمتۍ ژبه. په لاره کې یو ډېر لوی او ډېر ښکلی جومات په مخه راغی. موټر مو د سړک یوې غاړې ته ودراوه او ورکوز سو. جومات ته دننه ورننه نه وتلو ځکه چې د لمانځه وخت نه و. څوک پکې کته تېرېده او څوک پکې پورته تېرېدل، خو ویډیوګانې پکې جوړې کړې او یو څو عکسونه مو هم د یاداشت لپاره پکې واخیستل. واوره هم ډېره سوې وه، ځمکه هم لنده وه. اجیتوایر هم زه له لاس څخه ونیولم، ویل که زه لوېدلم ته به مې رانیسې. ما سمه ده. هوا خو ښه یخه وه. موږ هم ګرم کالي اغوستي وو او ځان مو ورته اماده کړی و. دا د پکتیا ولایت د تیرې سیمه ده. په جګو جګو غرونو سپینې واورې پرتې دي. داسې ښکاري لکه په کاناډا کښې روان یو. نن روز په سړک باندې ډېره ګڼه ګوڼه نشته او سړک خالي ښکاري. د کابل نه تر زرمت پورې لاره هم یو څه اوږده وه او ستړي هم وو. نو اوله شپه مو د خپلوانو کره وکړه. د ګهیځ د ناشتې چې وروسته د هغوی د کور نه د باندې راووتلو او یو څو قدمه وګرځېدلو. تقریبا 20 کاله بعد خپل کلي زرمت ته راغلی وم. محمد علي پکتیاوال ته مې وویل ما زه به په دې پټي کې کښېنم او د خپل کلي لوټه به راواخلم، ته یوه ویډیو راڅه جوړه کړه. په دې وخت کې یو سپین ږیری سړی راغی او موږ ته یې وویل څه کوئ، نقشه اچوئ؟ موږ ورته وویل نه حاجي صاحب یوه ویډیو هم جوړوله. ویل سمه ده. کله چې هوا لږ ګرمه سوه نو بیا د خپلوانو په باغ کې پیتاوي ته کېناستو او شین چای مو هم وڅښه او څو شېبې بعد مو حرکت وکړ د خپل منزل په طرف، د باتور د کلا په طرف. شل کاله بعد بیا هغه مبارک ځای ته راورسېدلم چیرې چې د ما پلار، نیکه او نور مسیران پیدا سوي وو. کومه خوشحالي چې په دې وخت کې ما په خپل زړه کې دننه احساسوله هغه خو زه بیانولی نه شم. تر ټولو دمخه به د خپلو نیکونو د ړنګې کلا یوه لوټه مچوکم. په دې وخت کې اجیتوایر یوه ټوکه هم راباندې وکړه. د منځ په سکرین کې به زه تاسو ته خپله کلا دروښایم او د څنګ په سکرینونو کې هغه لارې دي کومې چې د کلي نه د موږ کلا طرف ته راغلي دي. کلا په تېرو 40 کالو جنګونو کې په بشپړه توګه ویجاړه سوې ده او یوه کوټه یې هم روغه نه ده پاتې. کلا ډېره لویه ده، نسو کولی چې په هره کوټه باندې وګرځو، خو هڅه به مو دا وي چې هغه ځایونه تاسو ته دروښیو کوم چې پېژندل کېږي. په کلا کې دننه خو ګڼ شمېر خلک اوسېدل، خو دا مخامخ ړنګه کوټه د ما د خدای بخښلي نیکه مولوي صاحب دین محمد وه چې د خپل وخت یو دیني عالم او یو مخور انسان و. په هغه وخت کې د کلا شاوخوا ګڼ شمېر د سپېدار ونې ایښې وې، خو له بده مرغه د هجرت نه بعد خلکو د هغو ونو په وهلو شروع وکړه. بیا د موږ مسیرانو یو څه ونې په خپله ووهلې او د کلا په منځ کې واچولې چې لرګي یې اوس هم لیدل کېږي.
کلا کې د مارانو او لړمانو د چیچلو خطر هم وه او د کیمرامین لپاره ویډیو جوړول هم ډیر سخت وو. خو پرېدوی چیرې د کابل نه پسې راغلي وو. په شي او چپ سکرین کې چې تاسو کومه کلا وینئ هغه د موږ نه ده. یوازې د دې لپاره مو فلمبرداري کړه چې د زرمت د پخوانیو خلکو کلتور او د ژوند کولو طریقې تاسو ته هم در وپېژنو. د منځ په سکرین کې چې تاسو وینئ دا د موږ د کلا برج ده. د کلا په هر کونج کې یو لوړ برج جوړ شوی ده. په بخښنې سره اوس دا معلومات نه لرم چې دا برجونه په کلاو کې ولې ورکول. یوازې د ډیزاین لپاره وو او که کومه بله ګټه یې هم ترې اخیسته. درنو لیدونکو په دې ځای زموږ د کابل نه تر زرمت پورې سفر پای ته ورسېده. په راتلونکي ویډیو کې به موږ د خپلو ملګرو سره په زرمت کې د روحاني بابا زیارت ته ځو. تر هغې مې په لوی او مهربانه رب سپارم د تل پاتې سولې او آباد افغانستان په هیله. ښه وختونه ولرئ.